دا د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار یو جومات دی. جومات ته د داخلېدلو وړاندې هر یو مزګزار په لاسونو سینیټایزر ولګوي. د روژې د میاشتې په مناسبت سره د خلکو په غوښتنه چارواکو د جوماتونو کلا وهلو اعلان وکړو، خو د مزګزارو ترمنځ د فاصله ساتلو شرط یې په خپل ځای وساتلو. د کراچۍ ښار د یو جومات امام سید اصغر الحسن تانوي وایي د جومات بند ساتلو په وجه د جومات اخراجات یا خرچې پوره کول ورته ګران شوي وو. موږ د حکومت نه غوښتنې کړې وې چې جوماتونو باندې لګول شوي بندیزونو کې کمې راولي. حکومت تر د 2 میاشتو پورې لاک ډاون اعلان کړی وو. موږ په دې کې د جومات خرچه څنګه پوره کړو؟ د جومات ټولې خرچې د خلکو په خیرات یا چندو پوره کیږي. نو که خلک جومات ته نه راځي نو بیا موږ چندې څنګه راجمع کړو او د جومات خرچې څرنګه پوره کړو؟ د روژې میاشت د مسلمانانو لپاره د عباداتو میاشت وي او لیدل شوي چې خاص کر په دې میاشت کې جوماتونو کې د خلکو رش زیات شي. خو د کرونا وایرس په وجه ډېر خلک یا خو د احتیاط په توګه او یا بیا د سرکار په حکم خپل عبادات په کورونو کې دننه کوي. ارشاد علي د جمعې د مانځه لپاره جومات ته تللی و. आज मस्जिद में नमाज पढ़ी है, बहुत दिल खुश हुआ है. نن ما په جومات کې مونځ وکړ، زړه مې ډېر خوشاله شو. زموږ ویران جوماتونه الله آباد کړل او اوس دې الله دا همیشه دپاره آباد وساتي. جومات ته په راتللو راته د زړه سکون ملاو شو. کراچۍ ښار کې سکولونه، کالجونه او یونیورسټۍ لا بندې دي. د ګل د ورځې څخه په لاکډاون کې د نرمۍ وروسته په ټول ملک کې کرونا وایرس د پیښو شمار سیوا شوی دی. صحي ماهرانو وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې د لاکډاون ختمولو په وجه په ملک کې د کووډ 19 پیښې د کابو نه بهر کېدلی شي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې سرکار د هیواد بېوسه خلکو سره مرستې نشي کولی او که لاکډاون پر ځای ساتي نو د دغه خلکو به څه کیږي.